علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حمد و مسلم و بعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې د که یاره امام صاحب دی هغه قرات کې یو صورت شروع کړی دی په هغې کې غلط شي او بل صورت ته ټوپ کړي، نو دې سره په مونځ کې خو څه نقصان نه راځي. شرعي حکم څه دی؟ جناب عالی که چېرته یو امام یو صورت شروع کړی وي او په دې قرات کې دی غلط شي، نو که واجب قرات یې کړی وي، واجب قرات دا دی چې واړه آیتونه درې او یو لوی اوږد آیت، که واجب قرات یې کړی وي نو بیا افضله خبره دا ده چې دی رکوع ته لاړ شي. بس چې واجب قرات شوی دی به رکوع ته لاړ شه که نه. خو که بالفرض د دې عذر د وجې نه دی بیا هم رکوع ته لاړ نه، نو دا زیات نه زیات خلاف اولا عمل دی او بس بل صورت شروع که بس خبره ده، خو زیات نه زیات خلاف اولا دی. خو که نه یو سړي یو صورت شروع که په هغې کې یو آیت نیم آیت وویلې او دی بیا وایي چې نه والا دې صورت خو خوند ونه که ته ودرېږه، هغه بل صورت کې زما اواز او قلقلې لږې ډېرې زیاتې دي او هغه بل صورت ته بیا په خپل اختیار سره او په خپل خواهش سره ورټوپ کړل، دا عمل بیا مکروه تحریمي دی. د وګوره دا باقاعده طور سره فتاوا هندي هم حل کړی، کتاب الصلاة الفصل الخامس فی زلة القاری، د قرنګي تاتارخاني هم حل کړی، جامع الفتاوا هم حل کړی او د قرنګي دا مسله فتاوا حقانی هم حل کړی. فتاوا حقانی دریم جلد 212 نمبر صفحه د باب مکروهات الصلاة. فتاوا دارالعلوم دیوبند حل کړي دویم جلد 138 نمبر صفحه د کتاب الصلاة. فتاوا فریدی حل کړي د دویم جلد 295 نمبر صفحه د باب ما یفسد الصلاة. فتاوا محمودی حل کړي د اوم جلد 102 نمبر صفحه د باب القراءات. احسن الفتاوا حل کړي دریم جلد 343 نمبر صفحه د مسائل زلة القاری. نو دې کې باقاعده طور سره بیا باقاعده طور سره د حواله د فتاوا هندیه را نقل کړي. افتتح سوره وقصد سوره اخرى فلما قرأ آیه او آیتين اراد ان يترك السوره نو ويفتتح التي ارادها يكره. ته وګوره چې ملا په خپل اختیار سره دی نه دی کې مې قلقلی لخي نه دی کړي او نورو کې قلقلی خکوي شم، نو دا کار بیا مکروه دی. او کنه د عذر د وجې نه وي نو بیا دا وایي چې خا وان کان حرفا ولو كبر للركوع في الصلاة ثم بدا له ان يزيد في القراءة لا بأس ما لم يركع، نو بیا پیس باک نشته د خو زیات نه زیات دا بیا هم خلاف اولاد فتاوا شامی په بحث کړي. بیا خلاف اولاد که یو سړي د واجب قرأت کړی وي، خلاصه به درته راټوله کوم صحیح دی. امام صاحب واجب قرأت کړی، واجب قرأت درې واړه آیتونه یو غټ آیت دی، که دومره قرأت یې کړی وي نو بیا افضله اولا او بهترینه خبره ده چې رکوع ته لاړ شي. که غلط شو او بل صورت شروع که نو بیا خلاف اولا خو جایز، او که نه په خپل خوند باندې د خوند دپاره بل صورت ته اوړي او بل صورت ته ټوپونه کوي نو بیا دا عمل مکروه تحریمي دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.